لك الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد كي فرماي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله سبحانه وتعالى وی عزت مندو وی پتاسو کی دی بعضی خلق د نورو بعضو غیبت نه کوي، یعنی تاسو غیبت مکوئ د خپل ورونو مسلمانانو. وی پتاسو کی دا سو خوخی چې د خپل مړ ورور غوښې وخوري، بلکې دا تاسو بده ګڼئ. د خپل ورور مسلمان مړ ورور غوښې دا تاسو بده ګڼئ. نو همدغه شانتې الله سبحانه وتعالی وی چې دا تاسو بد وګڼئ چې د خپل ورور مسلمان غیبت تاسو کوئ. دا ډېره عظیمه ګناه ده. په احادیثو کې باندې باندې کوم ډېر غټ تاکید راغلی چې تاسو د خپل ورور مسلمان غیبت مه کوئ، او د دې غیبت نه چې کوم دی تاسو ځان وساتئ، ځکه چې دا ډېره عظیمه ګناه ده. او بیا خاص کر په رمضان المبارک کې په حیثیت یو مسلمان له دا نه ده پکار چې هغه د بل مسلمان ورور چې کوم دی د هغه غیبت وکړي، د هغه بدي بیان کړي. د دې نه چې کوم دی هر مسلمان له ځان ساتل پکار، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام له یو صحابي راغی. دا واقعه په احادیثو کې چې کوم ډیره زیاته ذکر ده، په مجموع الزوائد کې هم دا قصه را نقل ده چې یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام راغی او نبی د دوو ښځو روژه نیولې وه، او د دوو ښځو چې کوم دی په یو بل سره د مسلمانانو غیبت کاوه. یو کس نبی علیه السلام ته راغی او ویې ویل ته یا رسول الله ان هاهنا امرأتین قد صامتا وانهما قد کادتا ان تموت من العطش. چې یا رسول الله دلته دوه ښځو روژه نیول او قریبه ده چې دا دواړه ښځې د تندې نه مړې شي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې صحابي خبرې ته هېڅ توجه ورنکړه او چوپ پاتې شو. دې کس بیا عرض وکړو د الله رسول قسم په الله باندې چې دا دواړه ښځې د سختې تندې له لاسه یا مړې کېږي یا کېدی شي چې مړې شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ادعوهما، دا دواړه را وبلئ، دا دواړه ما ته راولئ. نو کله چې دا دواړه ښځې نبی علیه الصلاة والسلام ته رالي، نو نبی علیه الصلاة والسلام یو غټه پیالۍ را وغوښتله او نبی علیه الصلاة والسلام د یوې زنانه ته وفرمایل چې قیئي په دې کې الټۍ وکړه. نو هغې چې کله په هغه پیاله کې الټۍ وکړي، نو روایتو کې راځي چې نو وینې او زو او کچه غوښه چې کوم ده دا د دې د خولې نه چې کوم د دې پیالې ته راوتي، وینې زوي وو او دا کچه غوښه چې لکه سړی چې ایله تازه غوښه وخوري کچه، د دې د غوښو دا یینې چې کوم د دې خولې نه د پیالې ته راوړي دومره راوړي دي چې دا پیاله یې نیمه ډکه کړه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام بلې زنانه ته دا وفرمایل چې ته هم داسې وکړه. نو هغې هم الټۍ چې وکړې نو هغې د خولې نه هم دغه راپرېوتل. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ان هاتین صامتا اما احل الله لهما، چې تاسو یقینا دې دوو ښځو په هغه څه باندې روژه نیولې وه چې الله سبحانه وتعالی د دوی دپاره حلال کړي وو. وابطرتا على ما حرم الله عليهما، او روژه یې ماته کړله په هغه څه باندې چې هغه په دې باندې الله سبحانه وتعالی حرام کړي وو. څه الله سبحانه وتعالی په دې باندې حرام کړي وو؟ نبی علیه السلام فرمایي جلست احداهما الى الاخرى فجعلتها تاکلان لحوم الناس. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دواړه یو تر بله ناستې وي او د خلقو غوښې یې خوړې، یعنی غیبت یې کاوه. د غیبت په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د دوی دا روژه چې کوم دی دا ګرانه کړه. په دې حدیث کې یو څو خبرې معلومې شوې. اول دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابي دې خبرې ته توجه ورنکړه، او وجه دا وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې خبرې علم و چې به حیثیت یو مسلمان چې کله پېشمنۍ وکړي او روژه ونیسي او په پېشمني کې خوراک وکړي، نو په دې باندې الله سبحانه وتعالی دا روژه چرته هم نه ګرانوي. هو د یو څو وجو نه ګرانوي چې کله ته غیبت وکړي، چغلي وکړي، ګناهونه وکړي، د دې دپاره چې زما دا روژه لنډه شي او زما دا روژه زر تېره شي، نو د دغې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی په دې خپلو بندګانو باندې بیا دا روژه ګرانوي او دوی ته دا روژه چې کوم دی دا د خپلو بندګانو ته سختوي. نو لہذا په روژه کې چې کوم دی د هر قسمه ګناه نه خپل نفس ته په کنټرول کې پکار دی. که یو کس داسې وي چې هغه د موبایل استعمال کوي، فیسبوک استعمالوي، ټیک ټاک استعمالوي، یو بل د ګناه کار کوي، د دې لپاره چې زما د روژه لنډه شي، اکثر خلک پکې لوډو وغیره دغه کوي، دا ټول د دې ګناهونه چې کوم دی ځان ساتنه پکار ده. په دې سره ستا روژه نه اوږده کېږي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام دې کس ته توجه ورنه کړه. نبي علیه السلام ته پته و چې دې دواړو زنانو به چې کوم دی یاره چا غیبت کړی یا به څه ګناه کړي، ځکه په دې باندې روژه دومره ګرانه شوه. بیا نبي علیه السلام چې کله را اوښتې نو ټول الټۍ وکړي، چې خپل الټۍ وکړي د هغې نه وینې او زوی راووته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تاسو په هغه څه باندې روژه نیولې کوم څه چې تاسو لپاره الله سبحانه وتعالی حلال کړي وو، په هغه څه باندې ماته کړئ چې الله سبحانه وتعالی ستاسو لپاره حرام کړي وو. تاسو غیبت وکړو، نو غیبت ته مسلمان کول دا ډېره عظیمه ګناه ده. نو داسې ګناهونه نه ځان ساتل، خاص کر په رمضان مبارک کې ځان ساتل پکار دي، او د دې نیت باندې نه دي کول پکار چې ته راځه په چا پسې ورلنګ
لو ټوخې به په چا پسې وکړو، په چا پسې به وخاندو، زموږ دا روژه به لنډه شي. نه د الله سبحانه وتعالی به دا روژه ته نور هم ګران، نور به هم ته به دې کې تږی شي، نور به هم به دې کې ته وږی شي. داسې ګناهونه چې کوم دی مسلمان له چې کوم د ځان ساتل پکار دي. او غیبت چې کوم دی دا ډېر عظیمه ګناه ده، ځکه چې مشکات شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا، چې دا غیبت دا د زنا نه هم سخته ګناه ده. دومره عظیمه ګناه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د زنا نه هم سخته ده. نو صحابه حیران شو، نو صحابه ویل یا رسول الله وکیف الغیبة اشد من الزنا، دا غیبت څنګه د زنا نه سخته ګناه ده، ځکه چې زنا خو ډېره عظیمه او لویه ګناه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ان الرجل لیزني فیتوب الله علیه، چې کله یو مسلمان د هغه نه زنا وشي او الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي او بخشش ته الله سبحانه وتعالی نه وغواړي، دا د حق د الله سبحانه وتعالی دی. الله سبحانه وتعالی د دې انسان بخشش نصیب کوي او دې انسان چې کوم د ګناه معافي، چې کله هغه د مرګ نه مخکې الله سبحانه وتعالی د توبه وباسي او د خپل ګناه باندې پښیمانه شي. وان صاحب الغیبة، خو بهر کې چې د غیبت صاحب دی، چې هغه غیبت کوي، غیبت کوونکی چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی صرف په توبه باندې نه بخي، ځکه چې کله صاحب د غیبت نه چې کوم دی تا معافي نه وغوښتلې، چا غیبت چې تا کړی هغه انسان له نه ترې د هغه نه د معافي نه وغوښتلې، نو الله سبحانه وتعالی تا ته چې کوم دی معافي نه کوي. نو د غیبت نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي، ځکه چې دا د زنا نه سخته ګناه دي ته ویلی شوې ده په حدیث کې. هم دقه وجه ده چې تا د خپل ورور مسلمان غیبت وکړو، نو تر څو چې تر د خپل ورور مسلمان نه تا معافي نه وغوښتلې، الله سبحانه وتعالی ته بخشش نه کوي او تا ته الله سبحانه وتعالی بخنه نه کوي. نو په غیبت کې یو د الله سبحانه وتعالی د حکم مخالفت راغی، چې د غیبت کې د الله سبحانه وتعالی د حکم مخالفت دی وکړو، او دغه رنګې د حقوق العباد چې کوم دی، حقوق العباد نافرمانی چې د حقوق العباد چې کوم دی تا ضایع کړو، چې تا کله د هغو نه معافي نه وغوښتلې، الله سبحانه وتعالی ته بخشش نه کوي. نو دې ګناه نه چې کوم دی خاص کر په رمضان مبارک کې ځان ساتل پکار دي، چې موږ د بل مسلمان غیبت کوو. که یو بل قسم د یو مسلمان غیبت کوي، دا خواته نسته نه ده پکار، هغه د هغې نه منع کول دي چې لکه ستا روژه ده، به دې ستا روژې صحت ته نقصان رسي، لهذا ته غیبت مه کوه. د دې نه چې کوم دی خپل نفس دا لرې وساته، هغه ته په دې باندې دا پوهې کول پکار دي. ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی قبرین، نبی علیه الصلاة والسلام په دوو قبرونو باندې تېر شو، فقال انهما لیعذبان، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې دواړه قبرونو ته الله سبحانه وتعالی عذاب ورکوي، وما یعذبان فی کبیر. او نبی علیه السلام وفرمایل چې دې دواړو ته د عذاب ورکول کېږي په کومه ګناه باندې، هغه داسې ډېره لویه ګناه نه وه چې دوی ته خپل نفسونه نه شو کنټرولولی، ګناه خو لویه وه خو ګرانه نه وه چې دوی ته خپل نفسونه کنټرول کړي وي، دا دوی ته څه مشکل نه وه، خپل ځان یې ښه بچ کولی شو. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې دې دواړو ته عذاب ورکولی کېږي، دا یو چې کوم دی د تشو امتیاز په وجه چې ده به خپل ځان د تشو امتیازو نه ساتو، او دا بل چې کوم دی د چغلخورۍ د وجې نه چې ده به چغلي کوله د مسلمانانو، نو د دې چغلخورۍ په وجه باندې چې کوم دی د دواړو ته چې کوم دی الله سبحانه وتعالی عذاب ورکوي. دا ډېره عظیمه ګناه ده. د غیبت ګناه چې کوم ده دا په عامو ورځو کې چې کوم ده ډېره زیاته لویه ګناه ده. او بیا په رمضان المبارک، ځکه چې په رمضان المبارک کې څنګه د نیک عملونو اجر سیوا کېږي، دغسې د بدو عملونو چې کوم دی سزا هم سیوا کېږي. عزتمندو، نو د بد عملونو نه چې کوم دی خپل نفس په کنټرول کې وساتو، خاص کر چې کوم دی د غیبت نه، ځکه چې غیبت دا ډېره سخته ګناه ده، د خپل ورور مسلمان حق ضایع کول دي، او صرف په معافۍ باندې چې کوم دی بیا ته معافي نه کېږي تر څو چې د هغه ورور مسلمان نه معافي نه وي غوښتلي. دغه ډېر ګران کار دی چې ته کله د یو مسلمان غیبت دي کړی، بیا د هغه دا ته ورشي ما ستا دا بدي بیان کړې، ته ماته معافي وکړي، دا ډېره بده خبره ده. نو د دې ګناه نه چې کوم دی خپل نفس په کنټرول کې ساتل پکار دي، خاص کر په رمضان مبارک کې. په غیر رمضان کې هم د خپل مسلمان غیبت نه کوي، بلکې ډېر شی حدیث چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام د غیبت باندې کې بیان کړي چې دا غیبت چې کوم دی دا ډېره سخته ګناه ده، تاسو د دې نه چې کوم دی ځان وساتئ. نو په دې کې چې کوم دی یو د الله تعالی د حکم نافرماني ده، او بل چې کوم دی حقوق العباد په دې کې ضایع کېږي. نو لهذا د غیبت نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.